په دې سایډ کې چې تاسو ته کومه ویډیو چلیږي نو جی دا بحرین ایرپورټ ته بحرین ایرپورټ ته دا کس سره چې کم بیگ په لاس کې نو په دې بیگ کې دی هیروین هغه شیز ته وایي موږ ورته په پښتو کې پاوډر ویو دا پاوډر راغستی دي او دا مطلب چې زه به دا بحرین ته واړوم د 1,50,000 دینارو پاوډر دی چې د پاکستان د کروڑو روپۍ راځي 1,50,000 دینار نه پاکستاني کروڑو روپۍ راځي نو دا مطلب دی چې زه به دا پاوډر په ګوړه کې واچوم او دا به زه ویسمه بحرین ته به واړوم نو ګورې دا یو خبر ته کوم د په کلاو غوږونو یاد ساتئ زه په خپله په بحرین کې یم د بحرین دومره سخته سیکورټي د دومره سخته سیکورټي که نه دغو د 1.5 لاک روپو پاوډر رایستي دي په ایماندارۍ کې درانه د 50 پیلس پاوډر هم رانه روباسئ زه دغه ویډیو چې څومره ملګري م ګوري که پاکستاني دي که د هر ملک دي چې څومره کسان م ګوري دا راته ریکویسټ کوم چې خپل ملک خلک مه بدناموئ خپل ملکونه مه بدناموئ بحرین ته هیڅ شی هم نشئ راوړلی ویډیو مې پرې ته ځکه جوړه کړله چې هر یو کس یې وګورئ بحرین په ایرپورټ کې داسې قسم سکینر لګېدلي داسې قسم سکینر که نه زه پې په خپله راوتی یم دې په خپله سکین کړی یم په ایماندارۍ چې په خېټه کې کم شی راوړئ په خېټه کې که نه نو هغه هم دله سکین کوي هغې ته هم د هغې پته لګي چې د په خېټه کې څه شته او که نشته دی نو صرف مې پې درله دا وړوکې غوندې کلیپ ویډیو په دې وجه جوړوله چې مهرباني وکړئ خپل ځانونه مه غر کوئ خپل کوروالا هم مه غر کوئ چې کم سړی پاوډر راوړي چرس راوړي او هغه په ایرپورټ باندې ګیر شو نو د دوی ګوره ډایرکټ شوټ آډر دی چې څنګه یې ورسې عدالت پې دغه وکړي هلته یې شوټ کوي ولي پرېږدي نه سعودي عرب کې د سر وایي دلته یې شوټ کوي نو چې څومره کسان هم دا ویډیو ګورئ مخکې ملګرو سره شریک کوي چې داسې قسم غلطي څوک ونه کړي کوم چې دی خر کړی دا انسان خو ورته ځکه نه یم خر ورته په دې باندې ویم چې دا خر دی د خرو کار یې کړی دی نو ویډیو خامخا شیر کوي دغه د دوی اصلیت دی دوی سره داسې قسم الاګانې دي چې دا چې څنګه پې کېدي د پاسه نو باقاعده په دې ویډیو کې مو کتله دوی هغه سکین کم مشین چې دی ورسره نو هغه پې باقاعده راواړئ چې دا هیروین دی نو د سره داسې قسم شی نشئ راوړلی نو مهرباني وکړئ خپل ملک خپل ځان مه بدناموئ په خپل ځان او په خپل کوروالا باندې رحم وکړئ ویډیو مخکې شریک